ناړۍ چې د پاکستان د چترال سره په لیکه پرته ولسوالۍ ده، قومي مشران وایي له پاکستان هیواد سره د ښو اړیکو تمه لري او که چرته د جګړې او تېرې هڅه وکړي ټول ولس به یې ځواب ورکړي. موږ نه غواړو چې دغه خپل اسلامي ملک ګاونډي اسلامي ملک سره جګړه وکړو، خو که چېرته یا نن هغوی غواړي چې زموږ په حریم باندې تېرې او تجاوز وکړي، نو په هغه صورت کې موږ د خپلې خاورې د لیش د نوک په اندازه د خپلې خاورې ساتنې ته وفادار یو او د خپل سر او مال په بدل کې به د خپلې خاورې ساتنه کوو. تاریخ کې چې وګورې ټول نور خلک راځي او په افغانانو باندې حملې کوي، بهر نه کړۍ راځي، د هغو د جملې نه به یو پاکستان هم وي او که چېرته احیانا دا غلطي بیا وکړي نو موږ د خپل نظام سره ولاړ یو. دا زموږ نظام دی، زموږ حکومت دی، اسلامي امارت دی او موږ د دې نظام خلک یو او موږ به د خپل ولیش خاورې نه به دفاع کوو انشاءالله او دې ته موږ آماده یو. دا په موږ باندې واجب دي چې د خپل نظام نه ملاتړ وکړو، د هغې نه دفاع وکړو او په دې لاره کې قرباني ورکړو. دغه ولسوالۍ یو شمېر نور قومي مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شوي اوربند خوښ دي او پر پاکستان غږ کوي چې د اوربند پابند اوسي. که بیا د جګړې لار خپله کړي، ولسونه چمتو دي چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره یو ځای د خپل هیواد د لویش خاورې په مړانه دفاع وکړي. په دغه اوربند باندې خوشحاله یو. د دواړو هیوادونو نه هغو نه غوښتنه دا ده چې دغه اوربند ته ژمن پاتې شي، هم پاکستان هیواد هم د افغانستان اسلامي امارت. خو که احیانا چې که زموږ ګاونډي یو ځل بیا تجاوز وکړي زموږ په خاوره باندې، زموږ په حریم باندې، زموږ په هیواد باندې، نو موږ ټول د افغان ولس دا چمتو یو، ځوانان، سپینګیري، ټول ولس موږ چمتو یو. د افغان یو بچی هم چې ژوندی وي هغه به د یوې اولش دا څه کوي چې د یو څپق د خاورې د نیولو اجازه به چاته ورنکړي او د خپل حریم نه او د خپلې خاورې نه به انشاءالله په کلکه دفاع کوو. غوښتنه مې دا ده دغه د ګاونډي هیوادونو چې خپل دغه سولې تړون ته د اوربند دغه ته باید ژمن پاتې شي، تجاوز دې نه کوي په مظلوم او په دردېدلي هیواد باندې. او آینده دپاره که داسې بیا هم تکراریږي نو بیا هم افغان ځواکونه یا مطلب اسلامي امارت، اردو، سرحدي ځواکونه دا مکلف او مجبوره دي چې د خپل د هیواد ساتنه وکړي، حتی چې د عام افغانان په دې باندې مکلف دي چې د خپل د هیواد دفاع وکړي. د یادونې وړ ده په هغه ورځ چې پاکستان د افغانستان په خاوره تېری وکړ، کونړۍ ولسونو د اسلامي امارت ځواکونو سره د هیواد د دفاع په لاره کې قربانۍ ته راودنګل. اوس پر دې تمه دي چې پاکستاني لوري خپلو ژمنو ته د عمل جامه واغوندي او د شته نظام سره د ښه ګاونډیتوب له پالیسۍ کار واخلي.